د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګو ته مو زمين افغان هرکلی کوم. پاکستانی طالبانو څلور پوځیان وژلي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک وايي جنوبي وزیرستان کې د پوځیانو پر کاروان حمله کړې چې په پایله کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. متقي وايي ټولې پرېکړې خپله کوو، د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه یو. بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وايي په هیواد کې په خپلواک ډول پرېکړې کیږي او اسلامي امارت د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی. امیر خان متقي له عربي در ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي واک د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته د سیمې له هیوادونو سره اړیکې له سره رغول شوي او ګاونډي او یو شمېر نورو هیوادونو ته د بهرنیو چارو وزارت تازه ډیپلوماټان لیږل شوي دي. هغه زیاته کړې اوس مهال توانېدلی چې د تیر په پرتله صادرات زیات کړي او هیواد د ځان بساینې پر لوري بوځي. امیر خان متقي دغه راز ویلي په یو نیم کال کې د بهرنیو چارو وزارت داسې اساس جوړ کړی چې د افغانستان او اسلام د ګټو لپاره به کار کوي. کابل ښاروالۍ په شهرنو کې له څراغونو جوړ د تونل په بڼه د ښاري ښکلا سمبولونه نصب کړل. کابل ښاروالۍ وايي د کلتوري چارو ریاست په هڅو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ښاري ښکلا دوه له څراغونو جوړ شوي تونل ته ورته سمبولونه د شهرنو پارک او مطبعې په څلورلارې کې نصب شول. کابل ښاروالۍ ویلي دغه تونلونه 1214 متره اوږدوالی لري چې په رنګارنګ د څراغونو ښکلي شوي دي. مسؤلان زیاتوي دې کار ښاري ښکلا نوره هم زیاته کړې او د ښاریانو لخوا یې تود هرکلی شوی دی. دوی زیاتوي د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاري ښکلا سمبولونو په جوړېدو د خلکو په رواني لید کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی دی. عمران خان وايي حکومت یې په زورګونو پلویان گرفتار کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف پارټي مشر عمران خان ویلي په تیرو څو هفتو کې حکومت په زورګونو پلویان او د سوشل میډیا فعالان نیولي دي. د وی او ای ریپورت وايي عمران خان د شنبې په ورځ په تلویزیون خپل تقریر کې وویل د ګڼ شمېر نیول شوو پلویانو درک یې نه دی معلوم او ځینو آزاد شوو پلویانو یې ویلي په نیولو په مهال پرې تشدد شوی دی. د وی او ای د ریپورت له مخې عمران خان وویل د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د هغه د پلویانو د سوشل میډیا فعالانو خلاف اقدامات کوي چې د بیان د ازادۍ خلاف ورزي ده او د پاکستان په میډیا کې د حزب اختلاف د خبرونو مخه نیول کیږي. عمران خان وویل په موجودیت وخت کې د 3010 پی ټی آی پلویان او د سوشل میډیا فعالان په پنجاب، خیبر پختونخوا او په اسلام آباد کې په زندانونو کې دي. اسلامي امارت وايي له اطلاعات او کلتور وزارت پرته د بل هیڅ ارګان د رسنیو په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت د استخباراتو ریاست سره د ګډې ناستې خبر ورکړی او ویلي دي چې هیڅ ارګان باید د رسنیو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکو د استخباراتو له لوري ریاست او یو شمېر نورو دولتي بنسټونو سره په ګډه ناسته کې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د څېړنې په برخه کې د یو واحد او مسؤل ارګان په توګه معرفي کړه او د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته یې له خبرتیا پرته د نورو بنسټونو لاسوهنه منع کړه. د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت پرون یکشنبه د وري 14مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د خبریالانو د خپلسري نیونې د مخنیوي په موخه یې دغه وزارت د استخباراتو او نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلانو سره غونډې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت پریکړه کړې چې د هیواد د ټولو خبریالانو مشخصات باید ثبت شي او د دې کار لپاره باید اطلاعات او فرهنګ وزارت یو ډیټابیس جوړ کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وايي افغانستان کې د خپلو نیول شوو اتباعو په اړه په خبرو بوخت یو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره سویلان براورمن وايي چې دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د 3 نیول شوو بریتانویانو په اړه په مذاکراتو بوخت دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په اساس سویلا براورمن د یکشنبې په ورځ سکای نیوز ته ویلي دي حکومت په مذاکراتو بوخت دی او جدي کار کوي چې د خلکو مسؤلیت تضمین شي. نوموړي نه دی ویلي چې دا مذاکرات کله څنګه او له چا سره پیل شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي موږ جدي کار کوو چې په افغانستان کې نیول شوو بریتانویانو ته قونسلي رابطه برابر شي او موږ یې د کورنیو ننګه کوو. په قونسلي تماس کې توقیف شوو کسانو ته صحي خدمتونه له کورنۍ سره ټلیفوني اړیکې او دا ډول نور اړوند مسایل شامل دي.
د بلخ ولایت د اوسپنې پټلۍ ریاست مسؤلان په وروستي 1400 کال کې د دې ریاست د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په وینا د دې ادارې عواید د تیر کال په پرتله 33% زیات شوي دي. د بلخ اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس محمد شفیق محمود وایي د 1400 کال په پرتله په 1400 کال کې موږ 33% اضافه عواید لرو. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان د اوسپنې پټلۍ د نورو نقلیه وسایطو پرتله د صادراتو او وارداتو په برخه کې خورا مهم بولي. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایه امیر احمد شکیب اکبري وایي د سوداګرو د توکو په لیږد کې د اوسپنې پټلۍ اغیزناکه تمامه شوې او د خوندیتوب له اړخه هم ښه ده. له دې سره سم یو شمېر سوداګر باید د هیواد ولایتونو د اوسپنې پټلۍ له لارې ونښلول شي او ترڅنګ یې دا د افغانستان د ترانزیت لپاره ګټور تمامیږي. روسیه وایي د اوکراین بخموت ښار مو نیولی. اوکراین وایي جګړه لا روانه ده. د روسي اړوند واګنر وسلوالې ډلې مشر یوګني پریګوژین وایي د دغه هیواد بیرغ یې د اوکراین بخموت ښار کې راځړولی دی. ښاغلي پریګوژین په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې تېره شپه خپور شو. وویل بخموت اوس له حقوقي اړخه د روسیې کنټرول کې دی. نوموړی په دې ویډیو کې وایي روسي پوځي بلاګر ولادلین تاتارسکي ته په درناوي چې یکشنبه د سنټ پیټرزبورګ ښار یو خوړنځي کې په چاودنه کې ووژل شو. د هغه نوم پر دغه بیرغ لیکل شوی دی، خو هغه په دې ویډیو کې دا هم منلې ده چې اوکرایني ځواکونه لا د دغه ښار لویدیځو څنډو کې مقاومت کوي. اوکرایني چارواکو بیا دا ادعا په زغرده ردوي او ویلي دي چې پوځ یې تر اوسه پر بخموت واکمن دی. بخموت د اوکراین ختیځ کې پروت دی او روسیه یې له څو میاشتو راهیسې نیولو لپاره خونړۍ جګړه کوي. طالبانو له بانکونو څخه د مشتریانو د پیسو ایستلو اندازه زیاته کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې انفرادي حساب لرونکي کولی شي تر دې وروسته په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر چې 50,000 افغانۍ کېږي له خپلو بانکي حسابونو څخه وباسي. دغه بانک د دوشنبې په ورځ د اپریل په 3 د وري په 14 په یوې اعلامیې کې ویلي چې د بانکونو مشتریان همدارنګه کولی شي په میاشت کې یو ځل 2000 امریکایي ډالر چې 200,000 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو څخه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د افغانستان بانکونو کې د انفرادي حسابونو لرونکو اجازه نه لرله چې په اونۍ کې تر 400 او په میاشت کې تر 1200 امریکایي ډالرو زیاتې پیسې له خپلو حسابونو څخه وباسي. د افغانستان بانک په وینا دغه پریکړه د پیرودونکو د امانتونو د ورکړې په بهیر کې د اسانتیاو رامنځته کولو، د هیوادوالو مالي ستونزو ته د رسیدنې او د بانکي نظام چارو د لا ښه سمون په موخه ترسره شوې ده. درنو اوریدونکو او کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه مو تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو بل یو سپیڅلي رب سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.